د کلي په اخر کې یو زوړ کور د خټو جوړ و. دا کور چت مات شوی و او د باران په شپو کې ترې اوبه څڅېدې. همدې کور کې یوه غریبه جینۍ اوسېده چې نوم یې سپوږمۍ و. سپوږمۍ له خپلې ناروغې مور سره ژوند کوه. پلار یې څو کلونه مخکې وفات شوی و او د ژوند ټول بار د هغې په نرو اوږو پروت و. سپوږمۍ به هر سحر د اذان له غږ سره پاڅېده. لومړی به یې د کور مخې ته جارو وهله، بیا به یې له چیني اوبه راوړې او وروسته به یې خلکو ته کور ته کارونو ته تلله. کله به یې جامې وینځلې او کله به یې روټۍ پخولې او کله د ماشومانو ساتنه کوله. دې مزدوري هم ډېره کمه وه خو هغې به هیڅکله شکایت نه کوو. د کلي خلکو به وویل دا جینۍ که څه هم ډېره غریبه ده خو اخلاق یې د ډېرو غټو خلکو نه لوی دي. سپوږمۍ به تل مسکا کوله، که په خپله وږې هم وه خو د بل غریب ته به یې نیمه ډوډۍ هم ورکوله او د هغې زړه د سرو زرو نه هم قیمتي و. هم په هغه کلي کې یو ډېر مالداره سړی اوسېدو چې نوم یې حاجي نعمت و. حاجي نعمت ډېر کورونه او ډېر موټرونه او ځمکې او دوکانونه لرل. د کلي ډېر خلک به ترې ویرېدل ځکه غرور یې زیات و. د حاجي نعمت یو زوی و چې نوم یې الیان و. الیان د ښار تعلیم هم کړی و او د پلار په شان مغروره نه و. نرم زړه او د خلکو درد یې احساس کوو. کله چې دا کلي ته راغی د غریبو حال یې وکتو نو زړه یې پې درد وکړو. یو ورځ الیان د بازار په لور روان و او باران هم شروع شو او لارې هم خټې وې. ناڅاپه یې ولیدل چې یوه بوډۍ ښځه په خټو کې لوېدلې ده. خلک یوازې ورته ولاړو خو مرسته یې نه کوله. هماغه وخت یوه جینۍ ورمنډه کړه او بوډۍ یې راپورته کړه او خپل څادر پرې واچوه. خو هغه جینۍ سپوږمۍ وه. الیان له موټر له خوا ورته کتل. د هغې عاجزي او مهرباني زړه ته ولوېده. هغه لومړی ځل و چې الیان د یوې جینۍ په اخلاقو دومره متاثره شو. سبا بیا الیان بازار ته راغی د چا د لیدو لپاره نه بلکې د سپوږمۍ د لیدو لپاره. سپوږمۍ د یو دوکان مخې ته ناسته وه او د یوې ماشومې جامې ګنډلې. ماشومې خندل خو سپوږمۍ ورته په مینه کتل. الیان ورو ورو ورنږدې شو. ستا نوم څه دی؟ سپوږمۍ لږ وارخطا شوه خو سپوږمۍ به هر وخت د خلکو مرسته کوله. هغې مسکا وکړه. که انسان د انسان مرسته ونه کړي نو دا خو بیا انسانیت نه شو. همدې خبرو د الیان زړه نور هم نرم کړو او ورو ورو د الیان بازار راتلو تک شروع کو. کله به د سپوږمۍ له مور لپاره دوايي هم راوړه او کله به د ماشومانو لپاره کتابونه اغوستل خو هیڅکله به یې ځان نه ښودو. سپوږمۍ پوهېده چې دا الیان د مالداره کورنۍ سره تعلق ساتي خو هغې هیڅکله د هغې مالدارۍ ته ونه کتل. هغې یوازې هغه اخلاق لیدل. یو ورځ الیان خپلې مور ته وویل مورې زه غواړم له سپوږمۍ سره واده وکړم. مور یې حیرانه شوه. هغه غریبه جینۍ خلک به راته څه وایي؟ الیان په ارامه وویل خلک به یو ورځ چوپ شي خو که ښه انسان د لاسه ورکړم نو ټول عمر به پښیمانه یم. خو کله چې حاجي نعمت خبر شو سخت غوسه شو. زما زوی او د غریبې جینۍ سره واده به نه کوي. کور کې جنجال شروع شو. الیان مور جړل او پلار یې غوسه و او خپلو خپلوانو یې خبرې هم کولې خو الیان پر خپله فیصله هم کلک ولاړ و. بل لور ته چې سپوږمۍ هر څه ولیدل هغه شپه ناوخته پورې ویښه وه. مور یې ورته وویل لورې ته ولې خفه یې؟ سپوږمۍ ورو وویل زه نه غواړم د چا په کور کې زه د جګړې سبب ساز شم. مور یې وویل که نیت دې پاک وي الله به دې څه لار روانه کړي. سبا سپوږمۍ خپله پرېکړه وکړه او هغې الیان ته وویل ستا پلار رضا مهمه ده او زه نه غواړم چې ته د خپل مور او پلار خفه کړې. الیان وویل زه تا د پیسو دپاره نه غواړم، زه د خپل زړه دپاره تا غواړم. سپوږمۍ چوپ شوه او د هغې په سترګو کې اوښکې راغلې. ورځې تېرېدلې. د الیان پلار هم نه منله. هغې غوښتل چې زما زوی د مالداره کورنۍ سره رشته وکړي. یو ورځ حاجي نعمت ښار ته روان و چې ناڅاپه یې ګاډی وجنګاوه. خلک راټول شول خو هیڅ چا لاس ور نه کړو. هماغه وخت سپوږمۍ د خپلې مور سره بازار ته روانه وه. هغې چې حاجي نعمت ولیدو نو سمدستي د دې چې ورمنډه یې کړه. هغې خپل څادر ورکړو او ورته وویل چې دا زخم دې هم په دې وتړه چې وینه ودروي او خلکو په مرسته یې هسپتال ته ورسوو. او ډاکټر وویل که لږ ناوخته شوی وی نو حالات به خراب وي. کله چې حاجي نعمت سترګې خلاصې کړې نو ویې لیدل چې سپوږمۍ مې تر څنګ ناسته ده. هغه حیران شو. سپوږمۍ په احترام وویل تاسو د الیان پلار یئ او ستاسو خدمت په ما فرض دی. حاجي نعمت چوپ شو او هغه شپه یې ډېر فکر وکړو او دې ته معلومه شوه
چې مالدار خلک لوی نه کوي بلکې اخلاق یې لوی وي. کله چې کور ته راستون شو لومړي ځل لپاره غرور مات شو. یو ماښام یې الیان ته وویل زویه که خوشحالي دې په سپوږمۍ کې وي نو زه نور ستا مخالفت نه کوم. الیان د خوشحالۍ نه د پلار لاسونه ښکل کړه. د کلي خلک حیران شو. چا باور نه کوو چې حاجي نعمت به کله هم خپله خبره بدله کړي. د واده ورځ راغله. د کلي جومات د خلکو نه ډک و. سپوږمۍ ساده جامې اغوستې وې خو مخ یې د خوشحالۍ د وجې ځلېدو. الیان سپین لباس اغوستی و او سترګې یې مینې نه ښکاره وې. د نکاح په وخت کې سپوږمۍ خپلې مور ته وکتل. مور یې ژړل ځکه هغې د خپلې لور سختې لیدلې وې. نکاح وشوه. خلکو دعا کوله او له واده وروسته سپوږمۍ د مالداره کور ناوې شوه خو هیڅکله بدله نه شوه. هغه به هم له غریبو سره مرسته کوله. که به کومه کونډه ښځه وه مرسته به یې ورسره کوله. که به کوم یتیم ماشوم و د هغې لپاره به جامې اغوستلې. الیان به ورته کتل او زړه به یې ویل ما تر ټول لوی شتمني پیدا کړه. ورو ورو حاجي نعمت زړه هم بدل شو. هغه چې پخوا به د غریبو ته په سپک نظر کتل اوس یې مرسته ورسره هم کول شروع کړه. یو ورځ هغه د کلي خلکو ته وویل ما ټول عمر پیسې لوی ګڼلې خو اصل شتمني ښه انسان دی. کلونه تیر شول. د سپوږمۍ الیان کور د مینې، احترام او انسانیت کور شو. خلکو به خپلو لوریانو ته د سپوږمۍ مثال ورکوه او زامنو ته به د الیان مثال ورکوه. خو یو ورځ سپوږمۍ د خپل زوړ کور مخې ته ودرېده. همهغه د خټو کور، همهغه مات چت. هغې سترګې پټې کړې او هغې ته خپل سختې ورځې وریاد شوې. د مور ناروغتیا او د باران شپې او د لوږې ورځې. الیان ورنږدې شو. ولې ژاړې؟ سپوږمۍ مسکا وکړه. زه د الله شکر ادا کوم. هغه وخت غریبه وم خو زړه مې پاک و. نن شتمني ده خو زه غواړم چې ساده ژوند هیر نه کړم. الیان وویل همدا ستا سادګي ده چې زه پرې مین شوی یم. سپوږمۍ وروسته د کلي دپاره یو وړوکی سکول هم جوړ کړو چې غریب ماشومان تعلیم هم وکړي. هغې وویل غریبي ګناه نه ده، بې تعلیمي لویه بدبختي ده. ماشومان به هر سهار سکول ته راتلل. د هغوی خنداګانې به سپوږمۍ زړه خوشحاله و. یو ورځ یو غریبه جینۍ ورته راغله او ویې ویل خلک ولې د غریب انسان عزت نه کوي؟ سپوږمۍ د هغې لاس ونیول. لورې عزت د انسان په اخلاقو کې وي، دا په پیسو کې نه وي. همهغه خبره د هغې ژوند اصل و. کلونه وروسته چې حاجي نعمت ډېر بوډا شو یو ورځ یې سپوږمۍ وکتل. یو ورځ یې سپوږمۍ ته وویل لورې ته ماته بخښنه وکړه. ما ستا غریبي لیدلې خو ستا پاک زړه مې نه و لیدلی. سپوږمۍ په احترام وویل تاسو زما د پلار په شان یئ. زړونه چې بدل شي همدا تر ټول لوی خوشحالي ده. بوډا سړي سترګې له اوښکو ډکې شوې. د کلي خلک به وویل د واده یوازې د دوو کسانو نه و، دا د غرور او د انسانیت جګړه وه. په اخر کې انسانیت وګټله. سپوږمۍ او د الیان کیسه د کلي نه بهر هم مشهوره شوه. خلکو به خپلو بچیانو ته وویل کله هم د چا غریبۍ ته مه ګورئ ځکه ممکن هغه انسان تر ټول لوی شتمن زړه ولري. سپوږمۍ به کله کله د شپې کور چت ته هم وخته. اسمان ته به یې وکتل او د الله شکر به ادا کو. هغې ته معلومه وه چې ژوند کې سختې شته خو که انسان صبر او اخلاق او پاک نیت ولري نو یو ورځ د الله ورته عزت ورکوي. الیان به تل د هغې ترڅنګ ولاړو. دوی یوازې خاوند او ښځه نه وو بلکې د یو بل درد ملګري وو. دوی ژوند خلکو ته سبق ورکړو. مینه د پیسو محتاجه نه ده. که زړونه پاک وي اصل انسان هغه نه دی چې لوی کور او ډېرې پیسې ولري بلکې اصل انسان هغه دی چې پاک زړه او ښه اخلاق او د نورو لپاره رحم ولري. غریبي عیب نه دی، غرور لوی عیب دی. مینه، صبر او انسانیت هر سخته لاره اسانه کوي.